عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د د په شاګردانو کې یو شاګرد دی ربیع ابن خثیم. یو ځل عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په سفر روان دی، دریای فرات طرف ته لاړی. اوس دیم ورسره دی لږ مخکې چې لاړه د دوی تیرېدل په یو داسې قوم وشو چې هغه لوهاران دي، انګران دي. د هغوی کار دی چې بټۍ ګرمه کړي، بیا په هغې کې اوسپنې ګرموي او د هغې اوسپنې نه چې کوم دی اشیا جوړوي. کله چې دغه د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د شاګرد چونکې د هغوی تربیت داسې و، هغوی وله هغه تربیت کړی چې د هغوی به د هر څه نه آخرت طرف ته توجه تله. نو چې کله دغه ربیع ابن خثیم د لوهار دا بټۍ او د هغې دا اور ولیدو، په دغه ځای کې دته د جهنم د اور هغه احساس وشو، هغه ورته رایاد شو او د زیات غم د وجې نه په ده باندې بېهوشي راله. کسانو دی اوچت کو کور ته بوتلو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورسره لاړی، هغه ورته اواز کوي لیکن دی جواب نه ورکوي. دومره عظیمه بېهوشي په ده باندې د دغې جهنم د دغې اور د یاد د وجې نه راله چې دی دا جواب نشي ورکولی، بېهوشه دی. حتی چې کتابونو تاریخ لیکلی دي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د مازدیګر وخت داخل شو، هغه لاړې خلکو له مونځ ورکو، مونځ یې ورکو، د هغه ځای نه واپس رالی، بیا د خپل شاګرد ته آواز کوي لیکن ده وله بیا جواب ورنکو. حتی چې ماښام ټیم داخل شو او بیا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه تی روان شو، خلکو ته مونځ کوي، د ماښام مونځ خلکو ته چې وکړو بیرته رالی، بیا یې وله آواز ورکو لیکن دی لا بیا هم په هوش کې نه دی راغلی. د ماسخوتن ټیم داخل شو او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه لاړې، خلکو له د ماسخوتن مونځ ورکو او د ماسخوتن د مانځه نه وروستو بیا رالی د خپل شاګرد ته او بیا وله آواز ورکوي لیکن دی بیا په هوش کې رانلی. حتی چې د سحري په وخت کې په هغه باندې چې کوم دی هوش راځي. زما عزتمندو دا هغه خبره وه چې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلی وه چې تدن الشمس یوم القیامة من الناس حتی تکونه کمقدار المیل. دا نور به انسانانو ته دومره رانږدې شي چې د یو میل په مقدار باندې به د قیامت په ورځ باندې. دغه خبره د هغوی زړونو ته کوزه شوې وه. دغه وجه وه چې هغوی لا د جهنم اور نه ولیدلې، لیکن د دنیایي اور د لیدو سره هغوی ته د جهنم اور چې کوم دی دا وریاد شو او په هغو باندې بېهوشي راځي.